خاینان وپیژنئ. د ګریشرون د نوي کتاب څخه د پسټ ان په نوم. ګرانو افغانانو، دا سکالو دومره ډیره له خپلو هیوادوالو سره ګډه او خپره کړئ چې ټول افغانان د جهادیانو اره څیرې وپیژني. افغانستان ملنګ دې پښتو ژباړه سعدالدین منګل. افغانستان ملنګ دې ملنګ. ګریشرون د سی آی ای مامور یا کارمند د افغانستان د خرڅ شوو جهادي مشرانو په اړه د ډالرو ویشل فهیم قسیم، سروری، سیاف، عطا محمد نور او نورو جهادیانو ته د ګریشرون په کتاب کې چې د پسټ ان په نوم دی د امریکا د څارګرۍ یا استخباراتو څانګې کارمنانو لیکلی دی او په دې اخرو وختونو کې په امریکا کې دا یو مشهور کتاب دی چې چاپ ته رسیدلی دی. په دې کتاب کې د امریکا د تور بنسټ فعالیتونه راغلي یا پکې لیکل شوي دي. ګریشرون د امریکا یو پخوانی او له ازمیښتۍ ډک یا با تجربه کار استخباراتي کارمند دی چې 15 کاله په افغانستان کې کار او سرکبي یا جاسوسي کړې ده. ګریشرون د غوایي د 9 اوښتون یا انقلاب څخه یو څو ورځې مخکې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تور بنسټ د کارمند دنده یې پر غاړه واخیسته. د دندې په پای وختونو کې 9 کسیزه ډله د تورې څانګې چې د جامه ماتونکي په نوم وه مشري کوله. د امریکا د سپتمبر د 11مې پیښې څخه وروسته دی یو څو ورځې په پنجشیر کې وه. ګریشرون وایي چې خپل تور سمبالښت یا ماموریت کې کابو له ټولو جهادي قومندانانو سره لیده کاته کړي دي او احمد مسعود او مسعود خلیلي د خپلو نږدې ملګرو له ګڼې څخه بولي. په دې کتاب کې د ګریشرون هغه یادښتونه یاد شوي چې د 2000 لومړي زیږدیز کال د سپتمبر د 26مې څخه تر 2000 لومړي زیږدیز کال د نوامبر پورې چې دی په افغانستان کې ولیکل شوي دي. داسې کتابونه نور هم د هغو ژورنالیستانو او د هغو کارمنانو چې د تور بنسټ سره یې اړیکې درلودل لیکل شوي دي. ولې د ګریشرون کتاب چې لومړی ننوتل یا پسټ ان په نوم یادیږي، دې کتاب کې هغه ډالر چې جهادي مشرانو او د شمال ټلوالې ته نقد ورکړل شوي دي یاد شوي دي. ډیر ایخنده او جالب دی ځکه چې د امریکا استخبارات دا پریښه چاته نه ورکوي چې داسې پټ رازونه او اړیکې رسوا شي. افغانستان ملنګ دې ملنګ. په دې کتاب کې داسې سکالوګانو یا مسلو ته نغوته یا اشاره شوې ده لکه د بیلګې په توګه د مجاهدینو لخوا د کابل د لارو جوړول چې دا هم د امریکا د استخباراتو کارمن لیکلي دي. ګریشرون خپل کتاب کې داسې لیکي چې نږدې 15 میلیونه ډالر یې په 40 ورځو کې د جهادي مشرانو او د شمال ټلوالې ته په خپل لاس ورکړي دي. تور پوسټ ته 15 میلیونه ډالر دومره پیسې نه دي، خو هغه متل چې وایي یو موټی نمونه د خروار دی. داسې مرستې جهادي مشرانو او ځینو قومندانانو ته د امریکا د استخباراتو او نورو بنسټونو چې یوه بله څرکبه یا جاسوسه څانګه ده د ستوري په نوم یادیږي چې جهادیانو ته یې په میلیونونو ډالر مرستې ورکړي دي. د ستوري جاسوسي څانګې د عبدالرشید دوستم سره کار کاوه. د تور بنسټ هغه نقد ډالر چې مجاهدینو او د شمال ټلوالې ته ورکړل شوي دي لاندې به نغوته یا اشاره ورته وشي چې چاته او څومره ډالر ورکړل شوي دي. انجینر عارف چې د ګریشرون لخوا د شمال استخباراتو مشر ټاکل شوی و 15 لکه ډالر د 2000 لومړي زیږدیز کال د سپتمبر پر 26مه نیټه باندې باراک پنجشیر کې ورکړل شوي دي. قسیم فهیم ته 1 میلیون ډالر د 2000 لومړي زیږدیز کال د سپتمبر پر 28مه نیټه باندې په باراک پنجشیر کې ورکړل شوي دي. استاد سیاف ته 1 لک ډالر د 2000 لومړي زیږدیز کال د سپتمبر پر 29مه نیټه باندې ګلبهار کې ورکړل شوي دي. ګریشرون وایي چې کله مو سیاف ته 1 لک ډالر چې ټول یې 100 ډالري نوټونه ول په یوه پلاستیکي خلطه کې مو پیچلي وو، نو د کوټې په منځ کې پر یو ونج یا میز باندې کېښودل او یو بل کس چې د شمال ټلوالې پورې اړه لرله داسې کوښښ یې کاوه چې ځان داسې ښکاره کړي چې دومره لږې پیسې نه اخلي. خو ولې سیاف لکه د برېښنا په شان زر یې د ډالرو پلاستیکي کڅوړه له ونجه یا میزه واخیستله او څو منټه یې ورته په ځیر ځیر وکتل چې پوه شو نقد ډالر دی لکه برېښنا چې ونیسي زر یې د پیسو خلطه یو خپل کس ته ورګزاره کړله
او ما ته یې وکتل او په خندا خوله یې وویل چې دا لومړی ځل دی چې نغدې پیسې له چا څخه اخلم. انجینر عارف ته $22,000 د 2000 لومړي زیږدیز کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه او $10,000 د 2000 لومړي زیږدیز کال د اکتوبر پر 2مه نیټه باندې او $2.5 لکه نور ډالر د 2000 لومړي زیږدیز کال د اکتوبر پر 9مه نیټه باندې په باراک پنشیر کې ورکړل شول. په دویم ځل قسیم فهیم ته $1,200,000 ورکړل شول. عبدالله $2,50,000 د پنشیر وګړو ته د مرستې په نوم د 2000 لومړي زیږدیز کال د اکتوبر پر 19مه نیټه باندې د پنشیر استانه کې ورکړل شول. قومندان عطا محمد نور ته $2,50,000 د 2000 لومړي زیږدیز کال د اکتوبر پر 19مه نیټه باندې خدا قسیم فهیم ته ورکړل شول چې عطا محمد نور ته یې بلخ ولایت ته د خپلو کسانو پر وزله وروړي. ګریشرون وایي چې عطا محمد نور ته مو د دې په پار پیسې ورولېږلې ځکه چې عطا محمد نور د تور بنسټ سره اړیکې لږ کړي وو او د امریکا د استخباراتو بلې څانګې سره چې د ستوري په نوم و اړیکې نیولې وو ځکه چې تورې څانګې د دوستم سره کار کاوه او دا عطا محمد نور ته خطر و. ګریشرون وایي چې دا پیسې مو د دې په پار عطا محمد نور ته ورلېږلې وي چې د دوستم سره د ملګرتیا اړیکې ټینګ کړي او دا دوی ته څرګند کړم چې تور بنسټ د ټولو جهادیانو سره یو ډول لار وهي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.